د نجونو د زده کړو په اړه د لوړو زده کړو وزارت لخوا مهم خبر. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د لوړو زده کړو وزارت د نجونو پر مخ د پوهنتونونو پرانیستلو پر طرح کار روان دی. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو پرانیستلو طرح باندې یو کمیټه کار کوي او د نهایي کېدو په صورت کې به یې له هیوادوالو سره شریکه کړي. دغه خبرې پرون د لوړو زده کړو علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا ملت ته د دولت خطاب ورکولو په پروګرام کې کړي دي. هغه وویل دغه کمیټه د پوهنې وزارت په ګډون له څو نورو بنسټونو نه جوړه شوې ده او د لوړو زده کړو وزارت هم د هغې غړی دی. هغه دغه راز وویل چې د لوړو زده کړو نصاب د بیا کتنې په برخه کې هم کارونه شوي دي. نوموړي زیاته کړل چې تر اوسه د تحصیلي نصاب نوي مضمونونه نهایي شوي دي چې اویا یې د لیسانس اړوند، 14 یې د ماسټرۍ او 7 د دکتورا د پروګرام اړوند دي. د هغې په خبره د اسلامي امارات له بیا واکمنېدو وروسته د پوهنتون 200 تر 250 استادان له هیواده بهر ته تللي دي، خو د وروستیو شپږو میاشتو کې د پوهنتونونو هیڅ استاد هیواد نه دی پرېښی او د استادانو له خوا هیڅ استعفا لیک نه دی ورغلی. هغه وایي چې په ټوله کې په دولتي پوهنتونونو کې د استادانو 6,000 بستونه موجود دي چې د تیر حکومت پر مهال دغه وزارت کې خالي بستونه وو. په ورته وخت کې نوموړي زیاته کړله چې هیوادوال دې له دې درکه اندېښنه نه لري ځکه چې په ټولو هیوادونو کې استادان خپل پوهنتونونه پرېږدي او نورو هیوادونو ته ځي. د لوړو زده کړو علمي معین وویل دغه وزارت تیر کال کې 3 پروګرامونه د دکتورا او 15 پروګرامونه د ماسټرۍ پیل کړي دي او دمګړی په هیواد کې د دکتورا 9 او د ماسټرۍ 40 پروګرامونه شته دي. هغه وویل چې تیر یو کال کې دولتي پوهنتونونو کې 113,000 محصلین جذب شوي دي او په ټوله کې د هیواد په پوهنتونونو کې 400,000 محصلین پر زده کړو بوخت دي. د هغه په خبره د موده کې د خصوصي پوهنتونونو د جواز ورکولو لپاره د وزارت ته هیڅ وړاندیز نه دی شوی او هیڅ خصوصي پوهنتون بند شوی نه دی. خیرخوا وویل چې دغه وزارت 200 جریبه غصب شوې ځمکه هم بیرته راګرځول شوې ده. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا خپلو ویډیوګانو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا ومنئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.